او دې وخت کې د ترکستان غزا روانه وه، ترکستان کې غزوه روانه وه، او دې غزوې ته به مجاهدین د مدینې منورې سره تلو او ترکستان کې به جنگ روانو، ځکه 92 هجري کې غالبا د اسلام دې علاقو ټولو ته را رسېدلی دی. یو مجاهد حضرت عبدالرحمن فروخ رحمه الله، هغه په مدینه منوره کې نوی واده کړی دی، د ځوانۍ زمانه یې ده. د ماښام د لمانځه بعد پیغمبر علیه صلات وسلام د جنگ د ماښام د لمانځه څخه بعد د پیغمبر علیه السلام د دور ډېر مخکې تیر سوی و. د پیغمبر علیه صلات وسلام څخه وروسته د صحابو د تابعینو دور ده، ځکه 92 هجري کې غالبا د تابعینو دور. نو د ماښام د لمانځه بعد مسجد نبوي کې د مجاهدینو نمونه لیکل کیږي. حضرت عبدالرحمن فروخ رحمه الله هم په هغې لیست کې نوم ولیکئ چې بس زه به سبا ترکستان ته ځم. ماښام چې کله کور ته رالی نو یوه زنانه د یو دی په کور کې سره اوسیږي، ورته یې زنانې ما خو نوم په مجاهدینو کې ولیکئ، زه به سبا د ترکستان غزا له ځم. هغه زنانې چونکې 4-5 میاشتې د واده سوي دي، د هغې په نس کې د بچي اثرات شته. هغه زنانه ورته وایي الامن وکیلنا، ما و دا بچی چاته پرېږدې، د دې بعده به زما بچی پیدا کېږي، زما زندگی به په دې 4 دیواره کې به زما ژوند څنګه تیر سي چې ته ځې. دی څه ورته وایي وکیلتما الی الله، ما تاسو الله ته تا او ستا بچی کوي، زه هغې الله ته پرېږدم. هغه زنانه ډېره دینداره زنانه وې د هغه وخت، هغه ورته وکیلنا اذن الی کافین، بیا خو موږ یو کافي ذاته پرېږدي، هغه د موږ دپاره کافي دی، بس ستا یې په مخه شه، الله تعالی دې مرس. هغه زنانې د دې خپل خاوند د خوشحالۍ دپاره د خاوند سره ډېره ښه شپه تېره کړه، او هغه زنانې د دې خپل خاوند د خوشحالۍ په خاطر سهار یې خاوند ته په خپل لاس باندې زغره ور واغوستله او په خپل لاس باندې توره راوړه، په لاس کې یې ورکړه او اوښ یې ورته ودروئ، خاوند یې درلې لاس ونیوی، پر دې اوښ باندې په ډېر ناز باندې کښېناوی او د اوښ هغه زنانې جلو و مهار ونیوی او د سرای در دروازې پورې راوستی او دروازه کې جلو نیولی دی، او په دې خاطر چې د مسجد نبوي څخه د مجاهدینو قافله را روانه سي، نو دا به د خپل خاوند سوارلي ورلکۍ په قافله کې به سي. یو ساتکی په دروازه کې انتظار دی چې کله د مسجد نبوي څخه قافله را روانه سوله، نو دی هغه خپل خاوند په ډېر اعزاز و عزت باندې قافلې ته ورهلک او دا خپله د دروازې په دربند کې ورته ودرېدله. چې کله قافله ورکېږي در هغه وخت ورته ولاړه ده، چې کله د قافلې دوړې ورکېږي هغه ګرز و غبار یې پر مځکه باندې کښېني، در هغه وخته پورې لا انتظار کوي. چې کله د قافلې ګرز و غبار لا ورک سو، دا راله په دیوالو کې کښېني، په کور کې په 4 دیواله کې کښېنستله. هغې غریبې ته دا نه ور معلومه چې زما او د خاوند جدایي به څومره زمانه تېرېږي. ورځې تېرېږي، هفتې تېرېږي، میاشتې، کلونه شروع سو. هغه زنانه د خپل خاوند په انتظار په دې 4 دیواله کې ناسته ده. کال تیر سو، 2 تیر سو، 5 تیر سو، ډېر خزانونه رالو، ډېر بهارونه رالو او ډېرې شپې تېرې سوې، ډېرې ورځې تېرې سوې او ډېر د خوشحالۍ حالات رالو او ډېر د غم حالات رالو او ډېرې د صحت زمانې تېرې سوې، ډېرې د بیمارۍ زمانه تېرې سوې. 10 کاله فرسو، 15 کاله فرسو، 20 کاله فرسو، هغه زنانه د خپل خاوند په انتظار ناسته. کله کله حال راسي چې هغه شهید سو، لیکن هغه خبر هم یقیني نه وي چې زنانه بله نکاح وکړي. کله حال راسي چې هغه د کافرانو په قید کې دی، کله حال راسي چې هغه د مجاهدینو په ډله کې لا روان دی. هغه زنانه په دغه خبرو کې ژوند تېروي چې کومه قافله راځي د هغې قافلې معلومات کوي، لیکن هغې ته د خپل خاوند معلومات په یو شکل نور معلومېږي. چې کله 20 کاله زمانه تېره سو، 22-25 کاله ته ورسېده، د هغه زنانې غریبې په سر کې سپین ویښتان را روان سو. د هغې زنانې ځواني دا په بوډاوالي طرف ته روانه سوله، د هغې زنانې هغه تور ویښتان د هغې رنګ و سپین طرف ته میلان شروع کړي. ډېره زمانه تېره سوه، غالبا 13 کاله مسلسل تېر سو. د مجاهدینو حرکت 13 کاله مسلسل روان. بعضې کتابونه 28 کاله لیکي، بعضې 13 کاله لیکي.
چې 29 کاله یا 30 کاله بعد مجاهدینو ته په ترکستان کې چوټۍ میلاو سو چې تاسو واپس کور ولځئ. چونکې ډېره زمانه ده، په 30 کاله کې یو بستر نسل تیریږي. 30 کاله بعد حضرت فاروق رحمه الله چې کم سړی په توره ژیره د مدینې څخه وتلی ولو، د هغې خواڅه چې راځي ژیره مکمله تکه سپینه ده. او چې کله د مجاهدینو د قافلې سره رالی، قافله تیره سوله، دی په مدینه منوره کې ځینې پاته سو. اتفاقا د ماښام وخت دی، په مدینه منوره کې په کوڅو کې ګرځي، د کور درک نه ور معلومېږي چې 30 کاله مخکې زه د کوم کوره څه وتلی. ځکه 30 کاله کې په انسانانو کې بدلون راځي، نو د هغې انسانانو بجای په آبادۍ کې خو ډېر بدلون راځي. نو د مدینې منورې په کوڅو کې ماښام یو ناولده سړی دی او سپینه ژیره ده او سپینې څوڼې دي او پر بدن باندې ګرز و غبار پروت دی او بدن ټوله په جنګي زغره کې پیچلی دی او پر جنګي وش باندې سپور دی او تورې په وش باندې زړیږي او په دې وخت کې د تورو د زغرې شرنګی دی. د مدینې په یوه لار کې ولاړ سي، په بله چې په کومه لار کې تیریږي خلک ټول ورته ودرېږي چې دا څوک دی، څنګه ناولده سړی دی او څنګه ناولده شکل دی او څنګه ناولده انسان دی. ډېر وګرځېدی په یوه لار، په بله لار، په بله لار، په بله لار. د کور اندازه نه ورته معلومېږي چې زه د 30 کاله مخکې زه د کوم کوره څه وتلی. چې کله شپه فلما جن لیل، هغه کتاب کې وي چې کله دا شپه ارامه سوله، خلک کورو ته سره ننوتل، دی تنې تنها په کوڅو کې په یوه کوڅه په بله کوڅه وځي و ننوځي. د ډېره سوچ او فکره څه وروسته اخر پر یو دروازه ځان برابر کړي، د ځانه سره دا فیصله وکړه چې شاید 30 کاله مخکې چې زه وتلی وم هغه دغه دربند و دغه دروازه وه. کرار کرار په ډېر احتیاط په هغه دروازه راننوتی، چونکې د مدینې آبادۍ وې، د غریبانو آبادۍ وې، په هغې کې دروازې او څه نه وې، خو د دروازې سره راننوتی، د سرای په مابین کې ودرېد. چې ودرېدی، ناولده سړی دی او د تورې شرنګی دی او د زغرې شرنګی دی، د وشه سره شوه کېږي او د شرنګي حالت دی. دې دوران کې یو نوجوان د حجرې د کور د کوټې سره وغورځېدی، په منډه باندې رالی، سرتور سر دی، یبلې پښې دی، بوډا یې در دې غاړه ونیوی. ورته وایي بوډا نه شرمېږي چې د بل په کور راننوځي. بوډا ورته وایي بچی معاف که، زما دا ګمان و چې دا زما کور دی. هغې نور در دې غاړه ټینګه جټکه ورکړله. ورته یې سړی یو طرف ته د بل کور ته راځې او بیا دا دعوا هم کوي چې زما کور دی. ورته یې اوس دې په دې شپه کې قاضي ته پېښوم چې دا سړی زما کور ته بې اجازته راځي او بله دا خبره کوي چې دا زما کور دی. هغه ځوان در دې غاړه نیولی دی، هغې نه یې لکېدی غریب په شا باندې ټالۍ ځي. هغه ځوان ډېره سختي ورسره کوي، دی ډېره نرمي کوي. هغه ځوان ډېره په غصه کې دی او دی ډېر په عجز و په زارۍ کې دی. ورته یې بس بچی ما معاف که، ما معاف که. دی د معافۍ خبرې کوي. چې کله د زوی د دې بوډا او د دې ځوان په مابین کې خبره په ژوژ کې سوله، نو هغه زنانه د کور د کلکین چې راوغورځېدله، چې د کلکین سې ورته وکتل، د هغې زنانې یو دم 30 کاله پر شا دماغ ولاړ. چې کله یې سترګې ورباندې ولګېدې چې دا خو هغه بوډا دی چې په توره ژیره 30 کاله مخکې زما د کوره وتلی او دا هغه سړی دی چې ما ټوله زندګي د ده په انتظار کې په 4 دیوالونو کې ورته تېره کړه. زه دا وایم چې دین په دغه رقم محنت راغلی دی، دین په دې سفرو باندې راغلی دی او دین په دومره محنتو، په دومره ستړیاو باندې راغلی دی چې د یو سړي په کور کې یوه زنانه پاته سي او دی د مجاهدینو په سفر کې 30 کاله مسلسل وي او 30 کاله بعد بیا راځي. تاسو ما معاف کړئ، زه کله کله وایم چې که چیرې دې دین ته موږ هغې خلکو په دغه نظر کتلی لکه نن چې ما او تا ورته ګورو، چې زما تجارت ته دې تاوان نه رسیږي، زما بچی ته دې تاوان نه رسیږي، زما زندګۍ ته دې تاوان نه رسیږي، زما کاروبار دې نه خرابېږي، بیا زه دینداره یم. او که زما پر زوی باندې مشقت راځي، زما تجارت خرابېږي او زما ګټه ته تاوان رسیږي، بیا زه دینداري نه پیژنم، نه د دیندارۍ سره تعلق لرم. که هغې خلکو هم دغه سوچ وی لکه نن چې زما او ستا سوچ دی، په الله قسم بیا به در دې اوسه پورې به هم دا دین د مدینې څخه دلته نه وی رارسېدلی.
لیکن په 90 کاله دننه کې دین دې علاقو ته را رسیږي هغه دغه رقم قربانۍ او دغسې سفرونه او داسې محنتونه یې وخوړل. هغه زنانه چې کله د دې خونې په دروازه کې ودرېدله چې کله یې در دې کلکین داسې ورته وکتل نو هغه زنانې ویل چې 30 کاله چې ما د کوم چا په انتظار کې تیر کړي و هغه سړی دی. نو د خونې سې نارې کې ورته ربیعه د غزوان نوم ربیعه دی ورته ربیعه ظالمه د خپل پلار سره په جګړه ورته دا بوډا ستا پلار دی چې ستا مور د هغې په انتظار کې 30 کاله زندګي تیره کړې ده. چې کله هغې ورته ویل دا ستا پلار دی هغه نوجوان د دې پلار په پښو کې وروموښتی د هغې پښې ورمچ کې د هغې لاسونه یې ورمچ کړل د هغې سې معافي غواړي. هغه زنانه په منډه ورله راله هغه بوډی در لاس هغه بوډی خپلې حجرې و کمرې ته بوتی او کښېنوی. هغه نوجوان ورته ناست دی زنانه ورته ناسته د بوډا 30 کاله بعد راغلی دی. ټوله شپه په کارګزاري په حالاتو بیانولو کې تېره شوله چې زنانې پر تا باندې څنګه زندګي تېره شوه. بوډا څه پوښتنه کېږي پر تا څنګه زندګي تېره شوه. چې دوی کله شپه سهار کوي نو سهار د مسجد نبوي څه اذان اوس ځکه مدینه منوره وه. بوډا رالی د پیغمبر علیه صلات وسلام روضې ته ودرېدی او چې کله ورته ودرېدی نو په ډېر شوق او په ډېره مینه د پیغمبر روضې ته سلام وایي. د هغې خلکو د پیغمبر علیه صلات وسلام د روضې سره دومره محبت چې کله به د پیغمبر روضې ته سلام ووایي ډېر ځله به داسې اوسو د پیغمبر نوراني لاس به ورله راووتی بیا به دې هغه لاس مچ کوي هغه لاس به ورته په خبر نه ننوتی. ورته یې د الله رسوله ډېره زمانه بعد راغلی فی حالة البعد كنت روحي ارسلها ای د الله رسوله چې زه لرې وم زما روح به راتلی ستا په روضه به راګرځېدی. وهي نائبة في حالة البعد كنت روحي أرسلها تقبل الأرض وهي نائبة عني. هغه زما روح به ستا د قبر مځکې مچولې او دا به زما نایب و زما پر ځای به راتلی. وهذه دولة الأشباح قد حضرت ای د الله رسوله دا دولت خو ماته الله اوس را په نصیب کې زه په خپل هم راورسېدم. چې کله د پیغمبر د روضې سلام وکړ لمونځ جومات مسجد نبوي کې ودرېدی. د جومات په پای کې په آخري صفو کې بوډا ځای پیدا کړ. چې کله سلام وګرځېدی نو مسجد نبوي کې په محراب کې یو ښایسته نوجوان محدث کښېناستی په زرونو شاګردان ورته ناست دي. هغې د پیغمبر علیه السلام پر مسند ناست دی حدیث درسوي او د حدیثو روایتونه پیښوي او په زرو شاګردان یې چابک چابک ځینې کوي. بوډا چونکې سترګې هم کمزورې دي او زمانه هم د بوډاوالې ده او ډېر لرې هم په شا په سپو کې دی چې هر څونه نظر ورته برابر کړي لیکن پې نه ژني چې دا څوک دی. بس پای په سپو کې چې د حدیثو درس ته کښېناستی پر څنګ یو طالب ناست دی. هغې ژر ژر د دې استاذه څه دا حدیث لیکي. هغه بوډا بره دې طالب ته وایي بچې دا محدث څوک دی دا څوک دی دومره غټ استاذ دی چې هغې باندې د دنیا محدثین ټوله راټول دي. هغه طالب په ډېره جذبه کې ورته وایي بوډا د مدینې نه یې؟ هغه ورته وایي د مدینې یم خو بچی مدینې له ډېر وروسته راورسېدم یم د مدینې خو ډېره زمانه مې په سفر کې تېره شوله. هغه طالب چونکې د استاذ سره ډېره مینه ده بهره ورته وایي بوډا دا نن د ټولې مدینې استاذ کل دی. ورته یې څوک دی نوم یې څه دی؟ ورته یې د دې نوم ربیعه دی. دا د امام ابو حنیفه استاذ دی دا د امام مالک استاذ دی دا د سفیان ثوري استاز دی دا د عبدالله ابن مبارک استاذ دی. هغې داسې په لمبر کې چابک چابک ورته اخي. بوډا وره وژړل بچې دا دې د چا بچی دی پلار یې څوک دی؟ عربي کوي بوډا ورته ویل بچې لم لم تنتسبه الی ما ته دې ولې نسبت نه وکړي چې دا د چا زوی دی؟ هغه ورته وایي دا د یو مجاهد زوی دی چې هغه مجاهد 30 کاله کېږي د ترکستان په غزوه کې ورک دی بیا د هغې معلومات چاته نه دی سوی. ورته وایي دا د پلاره څه یوازې پاته سوی دی د دې تربیت خپلې مور کړی دی او د مور په تربیت باندې دا بچی دې مقام ته رسېدلی دی.
د هغې بوډا په دې سر خلاص و چې دا زما بچی دی ربیعه چې کوم ماښام زما سره په جګړه باندې او زما هغه بچی دی چې زما د تګ څه وروسته پیدا سوی دی. بوډا په ژړا باندې کور ته راغله. کور ته چې کښېناستی دومره ډېر ژاړي چې د خپلې زنانې د خبرې جواب نشي ورکولی. هغه زنانه ورته ویې بوډا ته چې کله په سفر باندې تلې ما ته دې لږ خرچه پرېښې وه، ما هغه خرچه ستا پر دې بچي باندې ولګوله چې نن کوم بچی تا په مسجد نبوي کې ولید. ورته په هغه خرچه باندې ډېر خوشحاله یې که په دې بچي باندې ډېر خوشحاله. دی ورته ای زنانې چې د دنیا لمر په یو لاس کې راکښېږدي، د دنیا سپوږمۍ په بل لاس کې راکښېږدي، زما دې په الله قسم وي که د دې په 1,000 حصه باندې خوشحاله سم لکه نن چې ما کوم بچی په کوم حالاتو کې په مسجد نبوي کې ولید. نو ما درته ویل د ربیعه تربیت چا وکړي؟ د هغې پلار 30 کاله بعد راورسېدی. د هغې تربیت مور وکړي چې کومو بچانو په معاشره کې لوړې درجې ته ځان رسولی دی، د هغې تربیت د مور د پلار سره روان سوی دی. او چې کله مور پلار د بچي ښه تربیت وکړي بیا بچی په معاشره کې ډېر ښه مقام پیدا کوي. لیکن که د مور پلار سره د بچي تربیت خراب سلو، اوله خشته د تربیت مور پلار لګوي. هغه شاعر لیکي خشت اول چون نهد معمار و کج د بناسه که اوله خشته کژه سوله تا سوریه میره و دیوار و کج. بیا چې در اسمانه پورې دیوار ځي دغسې کوږ به روان وي. نو ځکه دې پلرونو ته وایو چې الله تعالی ډېر لوی مسؤلیت در باندې